د خبرونو سرټکی. تیر کال هیواد کې د 130 میلیارډ افغانیو په ارزښت 1562 بیلابېلې پروژې منظور شوې دي. روان کال په افغانستان کې 150 سړې خونې جوړې شوې دي. ملګري ملتونه وایي چې په نوي کال کې هم د نړۍ د ښځو ملاتړ ته ادامه ورکوي. پاکستان ویلي چې د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. او زهران ممداني ویلي چې د نیویارک راتلونکی به په پښتو او نورو ژبو ولیکل شي. او اوس هم بشپړ خبرونه. ملي تدارکاتو کمیسیون ویلي چې په تیر 2015 زیږدیز کال کې د څه باندې 130 میلیارډ افغانیو په ارزښت 1562 بیلابېلې پراختیایي او خدماتي پروژې منظور کړي دي. د مسؤلینو په وینا دغه پروژې د هیواد په بیلابېلو سکتورونو کې شاملې دي چې موخه یې د عامه خدمتونو پراختیا، د بنسټیزو چارو پیاوړتیا او د اقتصادي فعالیتونو چټکتیا بلل کیږي. یاد کمیسیون هڅه کوي د پروژو د منظورۍ او پلي کېدو بهیر د شفافیت، اغیزمنتیا او ملي اړتیاو پر بنسټ پرمخ یوسي. 2015 کال کې د کوچني مقیاس 103 قانونه د قرارداد له لارې خصوصي سکتور ته سپارل شوي. د قانونو او پیټرولیم وزارت ویان همایون افغان ویلي چې په تیر کال کې د کوچني مقیاس 103 قانونه د قرارداد له لارې خصوصي سکتور ته سپارل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په یادو قانونو کې به په ټولیزه توګه شاوخوا 8.2 میلیارډ افغانۍ پانګونه وشي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه قانونه په بیلابېلو ولایتونو کې موقعیت لري او موخه یې د کورنیو عوایدو زیاتوالی، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د قانونو د قانوني استخراج پیاوړتیا ده. روان کال په افغانستان کې 150 سړې خونې جوړې شوې دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د تولیداتو خونه وایي چې روان لمریز کال کې په افغانستان کې 150 معیاري سړې خونې جوړې شوې دي. د یاد وزارت په وینا دغه سړې خونې له 100 څخه تر 50,000 ټنو پورې د ساتنې ظرفیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي وو هر هغه څوک چې په افغانستان کې سړه خونه جوړوي نو دوی به ورته 5 کلن مالیاتي معافیت ورکړي او هم به ورته د 4 ساعته برېښنا اسانتیاوې چمتو کړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان هم ویلي وو چې د افغانستان په 6 ولایتونو کې د نړیوال بانک په مالي لګښت د پیازو د 120 سړو خونو د جوړونې چارې روانې دي. میدان وردګ کې راستنو شوو کډوالو ته د نمرو ویشلو لړۍ پیل شوه. د میدان وردګو ولایت اطاعت و کلتور ریاست ویلي د حکومت د مشرتابه فرمان له مخې یاد ولایت کې بیرته راستنو شوو کډوالو ته د ځمکو ویش لړۍ پیل کړې ده. سرچینې ویلي په پیل کې 15 کورنیو ته ځمکې ورکړل شوې چې موخه یې راستنېدونکو لپاره د دایمي استوګنې زمینه برابرول او د سرپناه ستونزې هوارول دي. د میدان وردګو ولایت د کډوالو چارو امیر عبدالرحمن هاشمي د ځمکو ویش پر مهال ویلي چې دغه لړۍ باید د اصولو، مقرراتو او شفافیت له مخې په عادلانه او منظم ډول ترسره شي. ملګري ملتونه وایي چې په نوي کال کې هم د نړۍ د ښځو ملاتړ ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اعلان کړی چې په نوي میلادي کال کې به هم د نړۍ د ښځو ترڅنګ ولاړه وي او له هغوی به ملاتړ کوي. یاد بنسټ په خپل پیغام کې لیکلي موږ د هغو ښځو غږ اورو چې له پامه غورځول شوي دي او پر هغوی باور لرو. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې لا هم له خپلو ډیرو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي. پاکستان ویلي چې د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د نظام بدلون هیڅ غوښتنه نه لري. هغه زیاته کړې چې افغانستان کې د حکومت د ډول ټاکل د افغانانو حق دی او پاکستان چمتو دی چې د دغه هیواد له اوسني حکومت سره همکاري وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې پاکستان د متقابل درناوي پر بنسټ سیمه ییز ثبات او له کابل سره دوه اړخیزې اړیکې غواړي. افغان ایواک له امریکا غوښتي چې له افغان همکارانو سره کړي ژمنې عملي کړي. د افغان کډوالو او د امریکا د پخوانیو افغان متحدینو د ملاتړ بنسټ افغان ایواک د نوي میلادي کال په پیل کې د امریکا د کانګرس ټولو دفترونو ته یو تفصیلي پیغام لیږلی دی.
په یاد پیغام کې راغلي چې د افغان متحدینو او د هغوی د کورنیو اوسنی وضعیت نور یوازې د اندېښنې څرګندولو او شفاهي ملاتړ له لارې نه حل کیږي. د لیک له مخې امریکایي متقاعد پوځیان د جګړې متحدین او هغه افغانان چې د امریکا له ماموریتونو سره همکاري کړې له کانګرس څخه د سمدستي او اغیزمن اقدام تمه لري. یاد بنسټ زیاته کړې چې په 2006 کال کې به هم پر کانګرس فشار ته دوام ورکړي څو د افغان متحدینو په اړه اعلان شوي ژمنې عملي پایلې ولري. زهران ممداني ویلي د نیویارک راتلونکی به په پښتو او نورو ژبو ولیکل شي. د نیویارک نوي مسلمان ښاروال زهران ممداني چې تازه د مسؤلیت پیل لوړه هم پر قرآن کریم کړې ده ویلي دي چې د نیویارک ښار تاریخ به د نورو ژبو ترڅنګ په پښتو ژبه هم ولیکل شي. نوموړي د نیویارک ښار د ژبني او فرهنګي تنوع یادونه کړې او ویلي دي چې دغه ښار اوسیدونکي به په بیلابیلو ژبو لکه پښتو، ماندرین، یدیش او کریول خبرې کوي. نوموړي دا د نیویارک د پراخ او ځلان کلتوري هویت څرګندونه ګڼلې ده. دا څرګندونې د سلګونه زرو افغانانو او پښتنو له پراخ هرکلي سره مخ شوي دي. دریو هیوادونو له حزب الله ډلې غوښتي چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د الشرق الاوسط ورځپاڼې د راپور له مخې مصر، قطر او ترکیې د لبنان حزب الله ته په یو پیغام کې خبرداری ورکړې چې خپلې وسلې او پوځي تجهیزات د لبنان دولت ته وسپاري. د راپور له مخې دغو دریو هیوادونو چې په وروستیو میاشتو کې د لبنان د وضعیت د آرامولو لپاره د منځګړیتوب هڅې کړي، ټینګار کړی چې د اوسني وضعیت دوام کولی شي له اسرائیلو سره د پوځي شخړې د پراخېدو لامل شي. سرچینې زیاتوي که روان حالت همداسې دوام وکړي نو دا به د حزب الله او د لبنان د ټولنې ترمنځ واټن لا ژور کړي او د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت به لا پیچلی کړي. خو حزب الله ډله وایي چې تر څو د اسرائیلو ګواښ وي وسله به پر ځمکه کېنږدي. د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.